ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لو فرض بولا زده کړه د اسلام لو فرض بولا نور کړه د تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم. عربه شو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ وروڼو د کوم ځای نه پیغامونه پرېښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. دا پیغام د رښتیني مومن خپرونکي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم الحاج مولوي صاحب مبارکه سلامونه مولوي چې هیلې مې قبول کړه. ابوالقادر هوتک د زابل ولایت څخه زحمت درکوم. محترم حاجي مولوي صاحب زما یوه پوښتنه ده په روژه مبارک کې تاسو محترم وکړه په خپرونه کې ځان یوازې مستفانه او چټک نه کړو زموږ ستاسې دا روژه ده. مولوي صاحب کله ځینې داسې کسان شته چې هغه په روژه کې موسیقي اوري یا ځینې رسنۍ لري اوري. الحاج مولوي صاحب ستاسې باندې دوی روژه انګلیسي که نه ده چې دا یو خپل مقنعه بله او دا یوه هیله چې د سیاست سره بحث ته چیرې زابل ولایت څخه چې ډېر به خوښ شو ډېر به خوښ شو. نور شورز د مقنعه بله خدای مو په دنیا په آخرت کامیابه لري د اوس مخاون چې کو څو د اسلام په لاره کې نور هم دغو افغانانو دغو پښتنو دغو مسلمانانو ته نور هم د دې خدمت وکړي. انشاءالله زموږ څخه د نکون دغه توفیق او نور علماو ته ماتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام هوتک صاحب. په دې هیله چې زموږ خپرونه تعقیب کړې او واورې تل لپاره چې ستا پیغام ماته راځي په هغه کې ډېره سخته ستونزه وي. زه ستا خبرې په دقیقه توګه نشم اخیستلی، تا به پخپله هم اورېدلی. نو هیله کوم چې دویم ځل لپاره ماته پیغام پرېږدې، ارامه فضا ارام موقعیت ځان ته غوره کړې او خپل پیغام موږ ته ثبت کړې. زه د یوې خبره پوه شوم چې د موسیقي اورېدل د روژې په مبارکه میاشت کې د موسیقي اورېدل د روژې په مبارکه میاشت کې همدارنګه غیر د روژې د مبارکې میاشتې نه په نورو میاشتو کې دا حرامه ده. د انسان په زړه کې نفاق، شقاق او بدبختی پیدا کوي. انسان د الله رب العزت د دین نه لرې کوي. د انسان میړانه او غیرت ختموي. په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې چې د هغه روژې برکات، د روژې نورانیات او هغه د روژې رحمت د انسان نه لرې کوي او د انسان محرومه ساتي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران دي چې د هغوی دپاره د روژې نه کم اجر او ثواب نشته مګر دا چې د هغوی ګېډې به وږي، ځکه هغوی د روژې آداب او حقوق نه مراعات کړي. صرف روژه د هغوی په نزد باندې د دین عبارت ده چې نه خوراک کوه نه څښاک، په سترګو حرام ګوره، په غوږو حرام اوره او په ژبه باندې حرام وایه. الله دې موږ ټولو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د عبادت او د طاعت توفیق را په برخه کړي. بل پیغام واورو. السلام علیکم. زه نجیبالله نورزی د کندهار ولایت څخه تاسو سره په پیغام پرېږدم په دې هیله چې راته نشره کړي. زما له مولوي صاحب څخه دوې پوښتنې دي. لومړی دا پوښتنه چې موږ څنګه کولی شو چې چېرې زما څخه منه دوه هیر تېرې شوي زما ته حساب نه معلومېږي. زما ته څومره د روژو په حساب اوبه تېرې شوي زه په واري کې لمبېدلی یم. دا یې لومړۍ پوښتنه. دوهمه ده چې ځینې خلک وایي د اختر په ورځ هم د روژه تر غرمې پورې نیسي. دا څنګه دي؟ مننه ستاسو نه وروره. مسله د خطا چې تاسو نه په خطا باندې اوبه تېرې شوي وي نو بهتره دا ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د زیاتو لمبلو نه اجتناب وشي، انسان دغه نه ځان وساتي. او که تاسې د لمبلو په وخت کې یا د غسل په وخت کې تاسو نه اوبه تېرې شوي وي نو د هغې ورځ قضایي په تاسو باندې لازم ده، که هغه یوه وي، دوه وي، که درې وي، که لس وي. خو که تاسو ته د هغه تعداد نه معلوم نو کوشش کوئ چې په خپل ژوند کې نفلي روژې ونیسئ. الله رب العزت هیله ده چې د آخرت په ورځ هغه ستاسو د قضایي روژو کې حساب کړي. او مسله د روژې د اختر، یوه روژه ده د واړه اختر او بله روژه ده د لوی اختر په ورځ. د واړه اختر په ورځ باید چې عیدګاه ته روانېږي روژه ماته کړي.
او همدارنګه د لوی اختر په ورځ باندې که چا قرباني کړي بهتره دا ده چې د خپل قرباني غوښې پورې امساک وکړي چې هغه پخه شي او په هغه باندې د خپل قرباني ماته کړي دا بهتره خبره او مسنونه طریقه ده. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. محترم مولوي صاحب څخه محترم مولوي صاحب ته ډېر سلامونه وایم او پس سلام ورڅخه دا یو پوښتنه لرم چې ما د پېشکامۍ چې مې وکړلې او پر پنځه کم څلور باندې اکثرا پنځه اوبه مې وڅښلې د دې په تقریبا راختلي چې زما باندې باندې سپاره ستا او که د قضا د حج څخه ډېره مننه. السلام علیکم. پنځه کم څلور خو راته ښکاري بیخي ناوخته وي خالد جانه. نو که تا دا کار سهون کړی وي سهون دې دا کار کړی وي پوه نه وي چې سبا داخل دی که نه دی د دغه ورځ قضایي په تا باندې لازم ده او که دې قصدن دا کار کړی وي پوه وي چې سهار داخل دی سبا راختلی دی او بیا دې قصدن اوبس کړي نو تا باندې کفاره لازم ده د شپېتو ورځو مسلسل. که دې سهون کړی بیا قضایي در باندې لازمه ده. بل پیغام وور. السلام علیکم. ګرانو ورځ جوړ بخیر. دا پیغام پیغام د رښتیني مؤمن خپرونې ته یقین وروره تاسو ته سلام او ستاسو اورېدونکو ته سلام او یو ځل سلام بیا ووایم تاته تاسو ته ډېرې مودې وروسته درسره اړیکه نیسم او پیغام درته پرېږدم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د خپل ورور ګران ورور په خپرونه کې ګډون کوم او یو دوې پوښتنې مې دي. یوه دا ده چې زه تقریبا شپږ میاشتې کېږي یو ډېره بده مرضي لرم هغه زه بېهوښه کېږم کله چې لمونځ کوم بېهوښه شوې یم بالکل زه تراویح نشم کولی کله چې راووځم لږ څو رکعته وکړم بېرته بېهوښه شوې یم خو باور وکړه تېر شپه مې څلوېښت رکعت تراویح کړې ده زه بالکل په ځان باندې یم پوه شوې چې مسلمون لمونځ وکړي او څنګه مې وکړي د دې څنګه زه وکړم خو زه بېهوښه کېږم په مانځه باندې هم بېهوښه شوې یم کله چې لمونځ باندې ناست یم که ولاړه یم بېهوښه شوې یم بیا بېرته اودس وکړم بېرته ولاړه شم لمونځ وکړم او دا صحیح دی چې زه لمونځ وکړم ختم شي په ختمېدو کې بېهوښه شم دا صحیح کېږي دا لمونځ او که نه. او دویمه پوښتنه مې دا ډول لرله چې زه داسې یو عادت لرم چې ماښام شي نو کله روژه راشي که نه زما زړه ډېر لړزېږي او قرآن شریف زه راواخلم رواني زه بالکل نه شم ویلی زما په اعصابو ډېر بوج راځي او زما د اعصاب ډېرې کمزوري پیدا شوې ده دا یو مرضي ده چې زما اعصاب کمزوري دي نو زه په رواني باندې قرآن شریف نه شم ویلی په تور باندې ټول قرآن شریف هم ویلی شم خو زه په تور باندې وایم ښه به وي او که په رواني باندې وایم ښه به وي نور به وخت نه نیسم. ډیره مننه ستاسو د پیغام نه. د الله رب العزت نه د هر څه نه مخکې تاسو ته کامله او عاجله شفا غواړم چې الله رب العزت تاسو ته شفا درکړي او الله رب العزت د تاسو د روغ صحت خوندان وګرځوي په همدې هیله. د مانځه په حین کې بېهوشه کېدل دا مفسد د مانځه دي ځکه چې په هغو کې استرخا د مفاصلو راځي نو بیا کولی شئ تاسو کله په هوش راشي خپله مونځ وکړئ. البته فرضي مونځ کې تاسو البته په ځان پابنده کړئ تراویح او نفلونو باندې تاسو اصرار مه کوئ. کله چې تاسو دومره تکلیف لرئ دومره ستونزه لرئ دومره مریضي لرئ چې حتی د مانځه په وخت کې تاسو بېهوشه کېږئ نو تراویح مه کوئ. هغه فرضي مونځ کوئ هغه په هغه حالت کې چې په تاسو باندې اغما او جنون نه وي. او مسله دا چې تاسو البته لرزه لرئ یا د زړه لرزه لرئ د قرآن کریم د تلاوت په هکله تاسو پوښتنه وکړه چې څنګه تاسو تلاوت کولی شئ څنګه چې تاسو ته آسانه وي په هغه طریقه تلاوت وکړئ. په ځان باندې بوج مه راولئ. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. که تاسو توان او قدرت په شوق سره د قرآن کریم د تلاوت له کولو لرئ ویل ولئ او که نه لرئ هغه محبت او شوق د قرآن په زړه کې وساتئ تلاوت یې مه کوئ خو په کومه طریقه چې تاسو ته آسانه وي په هغه طریقه باندې تاسو د قرآن تلاوت وکړئ. بل پیغام وورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب تاسو سلامونه هم د رقجه راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زه مولوي صاحب تاسو څخه یو څو پوښتنې لرم. یوه پوښتنه مې دا ده چې په دا روژه مبارک کې ځینې مولوي صاحبان په لښکرګاه ښار کې هغه دغه یعنې په خپله طریقه کې دغه کوي چې مسعود قادر کې یعنې چې ما چې اذان وځي د ډېره سهار چې خلک اودسونه تازه کې بدونه کې په ډېره طریقه کې دوی لمونځونه کوي. نو تاسو څخه دا پوښتنه لرم چې آیا دا لمونځونه زموږ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د سحر د وخت البته د مانځه وخت د صبح د صادق راختوله تر مر راختلو پورې دی لکه چې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. ترمذي په اول جلد کې په 22 صفحه کې روایت کړی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر
وان آخر وقتها حين تطلع الشمس، اول وخت د سبا راختل او آخر وخت د لمر راختل. خو لاکن په دې باید موږ او تاسو باید پوه شو چې د سحر د مانځه کې اسفار او سپینوالی دا مستحب کار دی، یعنې د سهار مونځ په رڼا کې وشي، لکه د حضرت رافع بن خدیج مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په 22مه صفحه کې، مشکات په 61مه صفحه کې، ابو داود په اول جلد کې په 68مه صفحه کې روایت کړی دی. فرمایلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. رسول الله فرمایي چې د سحر مونځ اسفار یعنی رڼا کې کوئ ځکه چې ډیر اجر او ثواب لري. او دغه حدیث حافظ ابن حجر الشافعي په فتح الباری په 2م جلد کې په 45مه صفحه کې لیکلي چې دا حدیث صحیح دی وصححه غیر واحد. همدارنګه بل مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 64مه صفحه کې روایت کړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما اسفرتم بالفجر فانه اعظم للاجر. رسول الله فرمایلی دی چې څومره تاسو په اسفار کې مونځ کوئ هغومره به اجر و ثواب زیات میلاویږي. همدارنګه د حضرت رافع بن خدیج 2م مرفوع حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بلال نور بصلاة الصبح حتی یبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار. رسول الله وفرمیل ای بلاله د سحر مونځ په رڼا کې ادا کوئ تر هغې چې خلک د رڼا د وجې نه د تیریدلو د تلو ځایونه ویني. همدارنګه د حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه 3م مرفوع حدیث دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نویروا بالفجر فانه اعظم للاجر. همدارنګه د حضرت ابو هریره مرفوع حدیث دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تزال امتی علی الفطرة ما اسفروا لصلاة الفجر. اگر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونه استحباب په دې کې معلومیږي، یعنې غوروالی په دې کې معلومیږي چې باید په رڼا کې وشي، خو بیا هم که د ضرورت د وجې نه چا په تیاره کې وکړه په دې کې هم څه مشکل نشته دی. ډېرې زیاتې حوالې نورې هم دي خو په دې به اکتفا وکړو. په روژه کې کیدلی شي چې د شپې ناوخته پورې خلک ویښ وي، ناوخته پورې ویښ وي، نو نشي کولی چې تر ناوخته پورې ویښ پاتې شي، کیدای چې مونځ قضا شي نو که په تیاره کې هم وکړي مشکل نشته، خو اگر که مستحب وخت هغه اسفار دی. بل پیغام اورو. السلام علیکم. د رکوجا هډو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. عبدالله خبرې کوم د ننګرهار څخه. د ښاغلي مولوي صاحب څخه مې پوښتنه لرم. پوښتنه په دې ډول ده چې کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خو په صلیح سلمي کې په پیغمبرۍ مبعوث شو، مخکې د پیغمبرۍ څخه یې د حرا په غار کې عبادت کولو، نو په دې وخت کې دی کوم دین باندې مشرف و؟ وسلام. وعلیکم السلام. په دې مسائلو باندې موږ څو وارې غږېدلي یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې هغه په پیغمبري باندې مبعوث شي هغه چې کوم عبادت د غرا په د غار حرا کې کوه هغه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې و، یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام په دین باندې چې کوم ملت د حضرت ابراهیم علیه السلام و د هغه مطابق حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوه. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب. سلامونه ټولو الکوبیا اوریدونکو ته سلامونه. دروازیان د ایمان د صاحب سره پیغام پرېږدم. ما یو پیغام دی چې سرسایه ملا ته وایي کېږي که هر مسکین ته کېږي. دا حق د ملا نه دی. ګوره په اکثرو ځایونو کې داسې کېږي چې امام ورته تراویح کوي، د هغه په اجرت کې د خلک سرسایه ورکوي، نم تراویح وشوې او نم سرسایه وشوه، بلکه هغه امام د پاره بیل حقوق تاسو ټاکلي وي، که هغه مسکین او فقیر وي کولی شي چې سرسایه ورکړئ، که مسکین او فقیر نه وي نو تاسو سرسایه هغه ته نشئ ورکولی، بل چاته ورکړئ. هغه مصارف د صدقاتو الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کړي، هلته خو ملا نشته دی، هلته فقیر او مسکین ذکر کړی، نو که ملا واقعا فقیر او مسکین و کولی شي چې ورکړئ، که نه و نو بل چاته تاسو سرسایه ورکړئ، خو د تراوو او د مانځه په مقابل کې اجرت بس سرسایه نه ورکوئ. نو تاسو هم قدرمن اوریدونکو که غواړئ چې د رښتینې مومن خپرونې ته خپل پیغامونه ثبت کړئ نو لومړی په خپل ټلیفونونو کې 455 بیا د هغه نه وروسته 26 شمیره ډایل کړئ او خپل غږیز پیغام موږ ته پرېږدئ. اوس به راشو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړئ. خیر البشر مدنی تا لاس اچوم لمن د پیغمبر مدنی تا لاس اچوم لمن د پیغمبر مدنی تا ورزما مصطفی خیر البشر مدنی تا لاس اچوم لمن د پیغمبر مدنی
چوم لمن د پیغمبر مدنی ته ورزما پزارو زارو بهل تکړه مناري چې اې د خدای رسول شولې وران زمون چاري د خدای په در کې واګو سوالونه په سواري. قدرمن اوریدونکو به هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. سلامونه مولوي صاحب او د راډیو کارکوونکو ټولو سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام مولوي صاحب که چیرې یو سړی ناوخته راپورته مسافري باید له کوټه کې ناوخته راپورته شي او هغه چې شاته وګوري ناوخته یو داسې ورته وختلې ډوډۍ سره ورځان کې وکړي آیا هغه روزه څرنګه ده؟ هغه روزه خوړلو کې حساب ده او که څرنګه ده؟ ځکه موږ کار وشي سره هغه موږ مزر راټول چې تاسو روزه خوړلې کې حساب ده، موږ روزه نیولې ده څرنګه ده؟ چې وخت داخل وي که تاسو قصدن خوراک وکړئ چې ناوخته راپورته شوي یې وخت داخل دی اذان په وخت باندې شوی دی که تاسو قصدن خوراک وکړئ په تاسو باندې کفاره لازم ده قضا او کفاره چې 2 میاشتې مسلسل به روژه نیسئ او که تاسو ناوخته پورته شوئ دا درته معلومه نه وه چې وخت داخل دی که نه دی خو تاسو خوراک وکړه بیا وروسته پوه شوئ چې وخت داخل دی نو د 1 ورځ قضا په تاسو باندې لازم ده. بل پیغام به وورو. پرې هغه له کندهار څخه خبرې کوم. زما پوښتنه د حاجي مولوي صاحب څخه دا ده چې که چېرې یو سړی 4 لوڼې ولري او 3 زامن ولري او دی نورې جایداد یا شی ونه لري یوازې کور ولري نو دا لوڼو ته خپل حق څنګه ورکړي؟ تاسو څخه ډېره مننه که د دې پوښتنه مننه. هغه مال یا هغه که منقول وي که غیر منقول مال وي چې د پلار نه پاتې شي په هغه کې د هغه لورګانې او زمن ټول شریک دي خو صرف فرق په دې کې دومره دی چې یوې خور ته به د یو ورور نیمه حصه ورکولی شي. مثلا که د چا نه 4 جریبه ځمکه پاتې وه خو د دې نه لاندې 4 زمن او 4 لورګانې پاتې وي 4 زمن او 4 لورګانې پاتې وي نو پروګرام دې داسې وکړي چې تقریبا دا 4 خویندې دې د 2 ورونو په حساب باندې حساب شي 2 ورونو په ځای باندې او هغه 4 ورونه دي چې هغه په خپل ځای باندې مثلا 6 جریبه ځمکه وه 4 ورونه و 4 خویندې وي نو دا 4 جریبه ځمکه دې دا ورونه واخلي او دا 2 جریبه ځمکه دې خپلو خویندو ته ورکړي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. اوس یو پوښتنه خو دا ده چې روژه کې شروع مو کړي روژه ماتېږي او که نه او ښکاري باندې روژه ماتېږي نو د وخت نه مثلا ډیره مننه ستاسو د پیغام نه. علامه یوسف لودیانوي شهید په خپل کتاب کې په 3م جلد کې انشاءالله په 309 او 340 صفحه کې د مسایلو ته ډیر وضاحت ورکړی دی. همدارنګه زموږ د فقه نورو معاصرو کتابونو د هم لیکلي لکه فقه اسلامي چې په پیشکاري باندې روژه نه ماتېږي که هغه پیشکاري د رګ وي او که هغه پیشکاري د غوښې وي. همدارنګه په دې کتاب کې چې کله د علامه نه سوال شوی چې آیا د ګلوکوز په لګولو باندې یعنی د سیروم په تطبیق باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي هغه الته په جواب کې لیکلي دي چې ګلوکوز لګولو سره روژه نه ماتېږي په شرط د دې چې دا ګلوکوز د څه عذر د وجې نه ولګولی شي بغیر د عذر نه د ګلوکوز لګول مکروه دي نو د دې د قوله معلومیږي چې د سوریم په تطبیق باندې هم روژه نه ماتېږي خو زمونږ ځینې فتاوا او فقهاو دا لیکلي دي چې باید د سیروم د تطبیق نه په روژه کې اجتناب وشي ځکه هغوی وایي چې په دې باندې هم تقویت کیږي هم تغذیت خو دا قول د علامه دی چې هغه لیکلي روژه پې نه ماتېږي. بل پیغام به واورو. محمد جواد وزیر مراجعات نیو پیر سرسال صاحب تمام کړم دا پیغام دا دی چې څوک په خپل مسجد تراویح کې لمونځ کوي هغه نه کې په ځان ډول کول کېږي او سړی چې د بل مسجد ته لاندې تراویح د فرلند تراویح کوي تاسو څنګه کار نن ورځ خلک هغه ځای لټوي چې کوم ځای کې تراویح په 15 دقیقو کې یا 20 دقیقو کې کېږي. هغه جماعت چې ستاسې د کور تر څنګ دی هغه په تاسو باندې حق لري او په کوم ځای کې چې صحیح تراویح کېږي باید هلته تاسې تراویح وکړئ. داسې نه خدای مکړه چې هغه مونځ تاسې وکړئ هغه مونځ په تاسو باندې لعنت ووایي. خدای مکړه داسې مونځ نه وي چې هغه مونځ په یو پلیته ټوټه کې راونغښتلی شي او ستاسو په مخ باندې ووهلی شي. په کوم ځای کې چې صحیح طریقه باندې تراویح کېږي حتی که ستاسو جماعت چې ستاسو د کور تر څنګ دی هغه صحیح تراویح نه کوي پرېږدئ لاړ شي هغه جماعت کې تراویح وکړئ چې هغه ښه تراویح کوي. داسې نه چې ستاسو په جماعت کې صحیح تراویح کېږي دا پرېږدئ ځئ په هغه ځای کې چې په 10 دقیقو کې کېږي چې نه قیام نه رکوع نه قرائت معلوم وي هلته ورځئ دا ګناهګارېږئ په دې باندې. بل پیغام واورو. السلام علیکم. مجموعي صاحب دا پیغام چې زما چې لومړی خو پوښتنه دا ده
چې مولوي صاحب دغه قسمونه چې سړي باندې ډېر د باندې شوي او ورته هغه سړی فدیه ورکوي هغه فدیه د یوه قسمه ده چې ورکړي آیا تاسو دا تداخل سره خوري لکه د پروژو دا چې نه سره خوري په دې مسایلو باندې هم موږ غږېدلي یو چې په کفاره د یمین کې تداخل شته که تاسو 3 روژې ونیسئ چې په یو شي باندې تاسو 100 قسمونه خوړلي هغه درته کفایت کوي 2 پیغامه دي دواړه به یو ځای واورو السلام علیکم ګرانه مولوي صاحب سلامونه امني کیږي مومنه نور احمد احمدي د کرمن ولایت سره تعلق لري مولوي صاحب تاسو ته کې ډیر وخت ورته راځي هغه دا معنی چې دا د روزي مبارک مې چې راځي د ډیر وخت ورته راځي یعنی ترمن زو کما یا ترانګایزیشن چې تلاوت وکما نن په دې کې دا راوځي چې دا ورې کبل شي اجازه نه وي صحیح او دا روزي مبارک چې وو چې موږ څه د څه څه لري چې کومه دا روزي مبارک مې چې ډیر وخت ورته راځي دا وخت څه مخنیوي لاره کراوه مولوي صاحب ورته منه د تاسو کوم حامله پوښتنه السلام علیکم مولوي صاحب ټول رادیو کارکونکو ته ټول سلام عبدالجمیل کاموال مولوي صاحب پیغام پرېږدم پیشنوي چې استناد یو ډوډۍ خوري او اذان در باندې وشي اذان مور شي او که نه ځان پېژنې خېټه کې پرېږدي او پیشنامې بس دې کې خوب تفصیلي معلومات راکړه مولوي صاحب ډېره مننه او السلام علیکم نه چې کله در باندې اذان وشه بس وهئ چې 2 کاسې نور وخوره نو چې کله د پیشنمي په وخت کې در باندې اذان وشي وقت داخل شي که د دې نه وروسته د ستا په لاس کې لمړۍ په خولې کې دې کړي باید د خولې نه یې لرې کړي که اوبه د ستا په خولې کې وي چې وقت داخل شي باید د خولې نه یې لرې کړي چې وقت داخل شي او ستا په خولې کې لمړۍ ګوله وي یا اوبه وي په تا باندې واجب ده چې لرې کړي که لرې نه کړي قصدن یې وخورې په تا باندې کفاره لازمه ده وای ښه ځان موړ کړي که نیمه ګېډه باندې سړی ځان پرېږدي او د بل ورور د پوښتنې سوال ته به ځواب وایم چې انسان باید د امید او د خوف ترمنځ ژوند وکړي هم به امید لري هم به د الله نه ویره لري ته د خپل عبادت کوه د عبادت آداب او حقوق ساته نور به الله ته سپارو چې الله رب العزت یې په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند دې نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ ذکر د ذهن خلاص ذکر د ذهن خلاص درود په مصطفی نازنین ځان جو کړی رښتینی مومن